څومره خفه څومره حیران پاتې شو چې د وخت لاس کې مې ګریوان پاتې شو چې دې سالار ته چا خیرې کړې وي چې ترې کور کلی ناګومان پاتې شو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خپرونه د معیار په معیار خپرونه کې مونن د پښتو ادب یو داسې خدمتګار میلمه کړی دی. که یو خوا د پښتو خدمت کوي نو بل خوا د پښتنو خدمت هم کوي. ډېر ښاغلی سید سالار صاحب مونن په خپرونه کې میلمه دی. په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر ښاغلیه په معیار خپرونه کې درته ستړي مه شي او په خیرالی وایم. ډېره زیاته مننه د اوچا درد صاحب، ستاسو هم یو جهان مننه چې ما ته په خپله خپرونه کې ځای راکړو. یو جهان مننه. سالار صاحب ستاسو ډېر زیات مشکور یم، چونکې بلها مینوال لري، سوشل میډیا ملګری یې. زمونږ د درد ټي وي یا د معیار کتونکو سره به اول د خپلې پاڼې ذکر هم وکړي، خو د هغې نه مخکې راته دا ووایي چې ژوند مو څنګه روان دی او ځان کتونکو سره معرفي کوي په لنډو ټکو کې. ډېره زیاته مننه. څو پورې چې د ژوند تعلق دی نو د الله لوی کرم دی، ډېر لوی احسان دی، ډېر ښکلی ژوند روان دی او انشاءالله ډېر ښکلی ژوند تېرېږي. پاتې شوه زما نوم سعید دی، بنیادي زمونږ کلی دی ناګومان دوزۍ علاقه ده او دې وخت کې په شامي روډ میشته یم پېښور کې. او زما سالار ټي وي په نوم زما یوټیوب چینل دی، مینوال اکثر کیدای شي کتلی هم او فیسبوک سید سالار پوئټري په نوم باندې زما د فیسبوک یوه پاڼه ده، تقریبا چې د 50,000 ملګرو پورې هغوی لایک کړي دي. نو دغه زما مختصر پیژنګلو ده. سمه ده. سالار صاحب تر دې دبه مو د چاپ کوم اثار راغلي دي، که نوي راغلي نو څه وجه کېدای شي؟ کله چې زه په 9 جماعت کې وم 1997 کې، هغه زمانه کې زما کتاب راغلی یو ګل ګڼزغي په نوم باندې او هغې نه پس ژوند داسې په مخه کو چې کله داسې به ووایو چې کله هغه د ژوند سره برزولې دي که نه، کله ژوند د بره کله پې مونږ د بره، خو بهرحال ژوند سره یو پرزولې روان دي، دا خو د ژوند یو حصه نو هغې نه پس بیا د دویم کتاب هڅه خو مې ډېره کړې ده، خو لا چاپ نه دی او څو مسایل دي د هغې په وجه نه دی چاپ، خو بهرحال ډېر زر به راشي او د نوم انتخاب مې ولا لا هم نه دی کړی، ملګرو سره مشورې روانې دي، انشاءالله ډېر زر به راشي. الله دې وکړي. ګرانه د پښتو د څانګې ډېرې د پښتو د ونې ډېرې ګڼې څانګې دي، تاسو پکې کومه څانګه خوښوئ او کار په کومه څانګه باندې زیات کړی دی؟ یاره که حقیقت را باندې ووایي نو لکه زما خو نظم ډېر زیات خوښ دی. په نظم کې تاسو په هر اړخ تللی شئ، خو خوښ مې دی، خو د لیکلو لپاره اکثر زه کوشش وکم چې نظم ولیکم خو هغه غزل شي، نو زیاتر کار ما په غزل کې کړی دی او غزل ډېر لیکم. سمه ده. سالار صاحب پوښتنې درنه وخت په وخت باندې کومه، خو ملګري بور کېدو ته نه پرېږدو، که خپل خوږ لیک مو را سره شریک کو ډېر خوند به وکړي. ډېر زیاته مننه. دا یو غزل ډېر مخکینی ما لیکلی چې ښه سوچ پې وکړه په محل کې به خفګانو کې، ښه سوچ پې وکړه په محل کې به خفګانو کې، د دې جومګړې به یو ورځ ګل ارمانو کې، چا وی په مینه کې مزیدي دا دروغ دی ګله، چا ویل په مینه کې مزیدي دا دروغ دی ګله، هله به پوه شي چې په مینه کې تاوانو کې، او تا خو همیش په لیونو پسې خندا کوله، تا خو همیش په لیونو پسې خندا کوله، چې د په سر شوه اوس د څه کانې په ځانو کې، او ما خو مدام ربه دا ستا په در کې سوال کړی، ما خو مدام ربه دا ستا په در کې سوال کړی، څه به دې کم شي که مې روغه د جانانو کړې، او چې د سالار خواره جمګړه در نه هېره نه شي، چې د سالار خواره جمګړه در نه هېره نه شي، ډېر که سیلونه د لندن او د جاپان. او دا یو بل غزل دی چې پجار نارې کا
پجار ناره کا په سپیکر کې دا اعلان وکړه زما د مرګ زیر رقیبه په جانانو کا او حجره کې کین الله سوچت کا مشرانو سره پزله خوشاله په ظاهر د افغانو کا او بیا به د دوستر ګولې دو پس لیواله ډیر خیر دې پتلو کې په ما دغه یو احسانو کا او تا خو د زړونو جواری چرته بیللې نه ده ته خو د ګټه محتاج نن تاوانو کا د زنکدن وخت کې استانو مغستو کنه چانه تپوس تخپل سالار پنا ګمانو د زنکدن وخت کې استانو مغستو کنه د زنکدن وخت کې استانو مغستو کنه چانه تپوس تخپل سالار پنا ګمانو ډیر د سالار سه یو غزل را سره بل شریک کې بیا پښتون تر اعظم دا یو غزل لګدا سي رومانیت پکې دی چې ځان چې سنگار کړي خواله راشي په ما ځان درنوي راته مسکې شي په خندا شي په ما ځان درنوي وربل را خور په سپین رخسار کې وای څنګه ښکارم صفت ته ځان کوي لګیا شي په ما ځان درنوي او په ما مینه لیونې خو په ما سر ور کوي په ما مینه لیونې خو په ما سر ور کوي ما نه بسرنګ جدا شي په ما ځان درنوي ډیر خلک او ما ویلې زب ورته جاړم په چغو ما ویلې زب ورته جاړم په چغو هغه په خپل په جړا شي په ما ځان درنوي ډیر خدای او سالار زما په مرز پوي د سماشوم خونه دی سالار زما په مرز پوي د سماشوم خونه دی رازه په خپل په پخلا شي په ما ځان درنوي مکتب یو ډیر سالار زما په مرز پوي د سماشوم خونه دی رازه په خپل به بخلا شي په ما ځان درنوي ډیر خدای سالار صاحب یقینا چې ډیر خپل لیک کوي درته وای چې تاسو خپل هم د سوشل میډیا ملګری یې د کار ته په کم نظر باندې ګورئ دغه خاصه کول پښتنو پسې ګرځدل ګران دي کا آسان دي ټولونه لومبه هو زبر د خپل و چې ما یوسف جان عثمانزه یو ویډیو می کتا هغه چیرې په ګندګر کې دالته یو پیښور علاقې کې یو دماکه شي او په دماکه کې په یو وخت کې د کور بلها خلک شهیدان شي نو بیا زسار ورغه ما خام ټیم ورغلم تیاروانو کیمرامین ته مې چې ډیوار حوالو د دې ترونه ویډیو ریکارډینګ کوونه چې کله مونږ ریکارډینګ وکړو غیره ته وی چر زما کور هم ولوتو زما ټول بل بچي هم شهیدان شو نو هغه نه چې ما کله ویډیو کا یو د ډي وی یا د شمع پرانا باندې نو سحر ماته یو ناظم وي چې راشه د کور چابیره لراکا او چې دا هغه بوډېلا ورکا چې ستاغه ویډیو ما کتل نو ما وی چې یوسف جان هغه ورځ شو دا روز چې کار دین همدالي نو زه دا خبرې نه بیا ډیر متاثر شوم ما د مایک او د کیمرا خو چونکی سوشل میډیا دور دی ان سبا هر سړی لاس کې نیولي خو د پښتو د لپاره هلي ځلې دی کو به ان شاء الله سو پوري او زما سالار ټي وي کې بیا زما مقصد اکثر د مسافر مینوال چې کم دي د بهر هیواد کې چې کم ملګری دي زیات تر کار لکه دی د لپاره کوم د حفظ رونه خوشاله نو دا شاعري شو دا یو انټرټینمنت دی او پښتنو ته دا یو لار پدې لار مونږ مطلب دا چې پښتنو ته یو پیغام ورکړو تون په پویګم زر او بالکل دا څه سالار صاحب درته هم وای چې ادب کې مو د چانس د کړی د کنه یرا زمو هو دعاوا د بیټولنه وړیر مخکینه ټولنه غالبا چې اوس هم شتا شب قدر کې دعاوا د بیټولنه زمو په خیال چې سحر کا توزه صدارت کوي نو ال د زمو ناشته او ډیر مخکینه خو زیات تر الته کې زمونږ نیمروز کې سیب داسې وو چې لومبه زده کړه د شاعري لومبه آغاز ما زده کړه چې ونه غما ده نیمروز کې سیب نکړه سالار صاحب پښتنې را نوګديږي او که زه دغه شان پښتنې وکم نو زموږ د خبرونه به ډېره زیاته نوګده شي مینوال د شعر خو دغه کوي که خپل شعرونه مو را سره نور شریک کړي خوند به وکړي دا یو لنډ شان غزل چې د ورځې شپې چې په ما نه تېرېږي ګرانه خبرې په ما څه تېرېږي د ورځې شپې چې په ما نه تېرېږي ګرانه خبرې په ما څه تېرېږي زیړ مازیګر د چینارونو لاندې هغه وختونه څه خواږه تېرېږي زیړ مازیګر د چینارونو لاندې هغه وختونه څه خواږه تېرېږي او ما ته غصه شخیر د عمرټه تل په کمزوري ورخ اوبه تېرېږي ما ته غصه شخیر د عمرټه تل په کمزوري ورخ اوبه تېرېږي او مال د سپینه جامه راکه خدایا
دا به د چا په زړګي ښه تېرېږي ستا تصور مې داسې زړه کې راشي ستا تصور مې داسې زړه کې راشي پاس په هوا لکه مارغه تېرېږي او ته د سالار د زړه نه څه خبرې ته د سالار د زړه نه څه خبرې په چپه خوله ستا په کاله تېرېږي سالار صاحب غزل د هوښیار در صاحب دا یو بل یو غزل دی چې تا چې په ژوند زما د مینې نه توبه ویسته تا چې په ژوند زما د مینې نه توبه ویسته جانانه ما هم د خپل زړه نه ستا نامه ویسته ما ټوله شپه ستا د لاسنهو ته کتل سهار شو ما ټوله شپه ستا د لاسنهو ته کتل سهار شو څه په هنر مې د باران د جړې شپه ویسته او ګناه مو څه ده بس همدا چې پښتانه پیدا یو ګناه مو څه ده بس همدا چې پښتانه پیدا یو ما یو چغه دا ټک په دروازه وستا او زما جنت جنت وطن ته چا آزار کړی دی او زما جنت جنت وطن ته چا آزار کړی دی چا ظالمانو پښتونخوا پسې خیره وستا او زه چې د کوره د پټو په ځای مکتب ته لاړم د کلی خان را باندې بیا خپله غوسه ویسته زه چې د کوره د پټو په ځای مکتب ته لاړم د کلی خان را باندې بیا خپله غوسه ویسته چې یو ځای نشو نوره کېږو پښتنو ملګرو چې یو ځای نشو نوره کېږو پښتنو ملګرو د ملکن د سر مې دغه یو ټپه ویسته او مور مې ویل ښه ده چې راغې بېقراره ومه مور مې ویل ښه ده چې راغې بېقراره ومه ستا یو راتګ مې د زړګي نه اندېښنه ویسته سالاره ما چېرته په ډکه خوله خندلې نه دي سالاره ما چېرته په ډکه خوله خندلې نه دي نستی زما د ارمانونو جنازه ویسته ډېر ښه دی سالار صاحب ډېر ښکلی په تېره دغه روژه کې مو دغه ښایسته ناستی را جوړ کړو ګرانه په خیره کې خپلو مینهوالو ته دغه پښتون ولس ته که څه پیغام په لنډو ټکو کې ورکوئ نو پیغام به هم ورکم او دا یو غزل دی دا به هم شریکم جی جی بالکل هر خوا ماتم دی په اختر کې مې زړګی نه لګي خدای خبر ولې پېښور کې مې زړګی نه لګي ګران پېښوره دا د چا هزار خیرو وهلې سحر لمبه کې مازدیګر کې مې زړګی نه لګي او دلته د ځانه نه خبره پښتانه کتلیږي زړه مې ورانېږي لر او بر کې مې زړګی نه لګي او دا څه بلا زما د ښار په رنګینو شوې ده دا چې د بنو مازدیګر کې مې زړګی نه لګي په محبت کې کم مقام ته رسېدلی یم جومات ته نظم په مندر کې مې زړګی نه لګي په محبت کې کم مقام ته رسېدلی یم جومات ته نظم په مندر کې مې زړګی نه لګي او هیڅ سوچ مې نه کېږي چې لاړ شم د بابا کلي ته هیڅ سوچ مې نه کېږي چې لاړ شم د بابا کلي ته جون بې مزې شو حشنغر کې مې زړګی نه لګي نه چنارونه شته دي نه پکې د پیغلو خندا ځکه د کلي روان ګودر کې مې زړګی نه لګي او زه د فطرت په ښایستونو مین شوی سالار زه د فطرت په ښایستونو مین شوی سالار کابل ته ځمه ماهیپر کې مې زړګی نه لګي ډېر ښه دی سالار صاحب په اخره کې که مینهوالو ته مو څه پیغام ورکړه ډېر خوند به وکړي د هوښیار در صاحب پیغام خو اکثر غټ خلک ورکوي موږ به څه پیغام ورکو خو بیا هم دا یو مختصر پیغام چې مینه وکړئ او مینه خوره کې ژوند ډېر مختصر دی سالار صاحب ستاسو ډېره مننه کوم چې د معیار خپرونې دپاره مو ماله دغه دوه ناستې راکړه در صاحب ستاسو هم یو جهان مننه چې په در ټي وي کې ماله دومره موقع راکړه ډېره زیاته مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره سید سالار صاحب واورېده د هغوی په زندګۍ باندې مو خبرې وکړې او د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد له اجازت چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم د الله په امان